بهر کې ځان سره به ستوان یوړل ستو وتوي پرودو کې او دا وب به یوړل نو افتخ وب نه پای او نه ستوان نو بیا ورپسې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا سامان وړ 3 کیلومتره خو شاخو د غار حرا د ویخه پورې مزل دی 3 کیلومتره او سه بیا چې غر ته خېجه کنه هغه چړې بیل ده د غر د ویخه پورې او بیا چې برخ پچ خېجه اسانه خبره نه تما والده او خدای پاک دی وبس الله دې په قبر انو نازل کی ما وته د غار حرا ته بچي ما بام بوزي مې نشته وینا ما بدن سره بوزي نا غوي خبره د ماما محمد هغه گاڑی کې بوت چې هغه وی خبر ما هغه ته دلته ودرېګه میدان نشته او مې د خیر دلار باندې دی نو چې د غر هغه ویخ کې غنیمه ته لګو حالانکه وجود هغه وخت کې خو لګا ورناخد نخ چې ماته بچي هغه کم ځای دی مې دا خو لا تا په سیر کې پونم نه درې شل مې دا غر ویخ ته بزو نو بره بخیجو یاره وی بچی راځه تم مزوي ستړی بشوي دا خو مزل مې بازار باندې پېښو هغه ته مې بوزا دا بوزا مبزو زو ما سراب احمد ای صاحب د خدای پاک دی وبخي زما خور ولا هغه خور ولا الله دې هغه په قرب باندې نازل کړي مونږ بر لاړو خو په ډېر تکلیف لاړو ډېر تکلیف حالانکه هغه وخت د ما صحت ډېر د 1961 خبر 91 خبر 91 برو ختم یقین تاسو کې پدې تلو کې او پراتلو کې او د غر پسر کې د ما د خلینه بعد حضرت خدیجه د پاره به اختیار دعاګانې وته د ما د واغه د غیله صدا هغه د پاره خو پیغمبر مبارک په خپل د جنت خوشخبری ورکړي ماړنه په والله خو خدیجه تاسو څومره تکلیف تیر کړي دومره تکلیف د خاون سره بسوک تیر کې لکه دا تا چې کم تیر کړي په دې غر خطل او حضور پاک له برسو او رسول الله مبارک له ستوان رسول په دې غر دون مزل کول آسان کار دی ځوانان هم نشي خطل اوس په کې خلکو سره ته پوره جوړ کړی او لګي آسان کړی دی اوس نه سر کش پشي پکې کړی دی نو خصوصا ته پوره دی پکې هغه زمانہ کې دا پوره مړ زچتلم پوره پکې نه بڑے لوی تکلیف هغه د باندې کې پوره کم دی دا ستوان به حضور پاک پس خېجول او دا سيزونه به نبی عليه السلام وړل چې بیا به وخت نه تورز دوتی ریفي بیا به ور پس خدیجه له خزه ذات او په غرب خطا او سامان به وړو او بکی دا څه خدمت تن سبا خزه د خاون خذل بکار د چې د خپل خاون قدر او عزت وکړي دا موږ له مثال پروت دی دا حضرت خدیجه له چې الله لوی مرتبه ورکړي دا په دې ورکړي دا بی مریم د چا خدمت وکړه عیسی علیه السلام حضرت آسیه د چا خدمت وکړه د موسی علیه السلام حضرت حوا د چا خدمت وکړه د آدم علیه السلام او حضرت خدیجه د چا خدمت وکړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خدای کدا سره خدمت وکړي نن سبا خزه نکید خاون خدمت ها خدمتونه کم دي او چې څومره خاریه ته نزدیکیږي د هوټل ډوډۍ بخوري ډوډۍ موړې دل نه پخې د هوټل بخوري ډبل ډوډۍ بخوري ډوډۍ کوم دې زمانه خزه ډوډۍ چل ور دي د خبره چې سپیا کې برالی سپیا کې پتنو کې به د لغونډه پورې کوي ډوډۍ نه غزول شي او نه وړاګه کې شي او نه دولو په چل پی اوس خلادا ماشينونه راوته آټا ګوندنه کا ماشين دولو هغه ګلو ماشينونه پکې راوتل وړو بم په ماشين راغی اے سیب وړو په ماشين په خل اوس پکې دام راوتی چې وې ډوډۍ په دغه پخېږي په ماشين پخېږي هم دې دا ډوډۍ په ماشين پخېږي وړو په ماشين پخېږي ګیس ولګي سیب دړې به وړ هزار بخته ده ارچا کرو په کور کې ترخص پراتا او دړې به په هغه باندې با دا دړې د مونږ ترور خدای پاک دی او خیال دې په قبر انوار نازل کی په خدای یقینو کدا د مو والدې سیبه دا دړې او دا او جل به دا ټانټې به دا
خو د غوجل هغه دغه به راغشته خشاک اور به بله اوس خو صاحبه وایي نه ماچس نشم بلولی هغه انګیټی راوړه چې هغه ټک ورکې او بلیږي او ټک ورکې او مړه کېږي ما که خیر ګورو که داسې ماشین راووته چې دا نوړی دله دې کوکې له را رسوي نو سم خوند به وکړي چې داسې راووته چې په خوله کې دننه یې دله راوړي او بل مشین هم د خدای نه غواړو چې دا پېشخوندم نه وی نیازبینه پېشخوندم نه وی چې هغې وله معده کوي او په دې تولو کې ورزور وکړو چې بس خوره دا د خاوند خدمت کوي ټلیفون ورپسې وکړي چې راځې ځان سره تیارې ډوډۍ راوړه ټلیفون ورپسې وکړي ګورې اخته میلمه مې دی چې راځې هلته نه ولا تیار نه خو وروجې هم تیارې میلاوېږي هر څه میلاوېږي تیار ولا بریشي جانه خدای قرآن ته وګوره ښځه ونه کړي پام کوه بیا همدغه خبره ته وایي چې راځې ځان سره ډوډۍ راوړه چې راځې ځان سره روجې راوړه دا دی وته وي چې ما یو میلمه را روان دي یا دوه میلمانه دي ابه پکې ځان هم میلمانه کې وې سړی ماشومان هم ټول اوږي دي او پنځو شپږو کسو راوړه خدمت ښځو په خدای قسم جنت ته به ځي دغه ښځې د دې ځای نه به غټه تخته په سر کړه او کندې له بدلې او د کندې په غاړه کې به یې تختې ښودې او صوباړې به ورسره او خوټکواڼې به یې په خدای قسم باندې کړی خوټکواڼې پېژنئ تاسو پېژنئ ټیم به وړی او دا زمونږ کنده به ټوله ډکه وه د جمعې په ورځ ټیمانو ته به اور بل کړی و ټیمانو ته دا غټ غټ ټیمان او هغې کې به جامې پرتې وې صابون به پکې ټوکړې کړی وه به خوټ کېدې خوټکواڼې به یې ورته وې او د دې کندې په غاړه به زنانه وي سړي به نه راتلل وی نن ښځې جامې انځي او صوباړې به ورسره په هغې به ډبولې ډبولې خوشړتي به یې کړې قسم په خدای مې لیدلي ښځې به هغه تخته په سر وه چې راتله به د پاسه به پې جامې پرتې وې شرطي شوې او بل به هغه ټیم کې په بالټي کې جامې پرتې وې کور ته به راتله سړو ښځو ته کتل چې سړو ښځو ته نه دي کتلی ښځو سړو ته کتل حیا وه پکې غټ غټ واړه به بې پرتوګه ګرځېدل پرتوګونه نو کمیسونه به غټ غټ واړه به صاحب د شپږو اوو کالو ماشوم به سنت او چې سنت کړی به لمن به په دواړه لاسونو نیولې وي یو د لمن پر پولیس کې په یو لاس او بل په بل ارت بیا روانو په دې لارو کوڅو کې الکه حاجي صاحب دا خبره ټیک پوپ کړه تا ته وایم تور لالا دې خدای وبخي دا دې خوشته و هغه په دې ماشومه لمن اړول دا حقیقت ده ته اړو بو ته کنزل کول تور نریسو تور لالا او ماشومان به لمن اړول او بیا به پرتګونه نو کنه لمن به راواغه ته به سټ کې وتاړل او وړو ستا مور او ستا غو ته خندل جنگ جګړه نه وې مینا وا محبت هیڅ نو چې دا زما په ځوی لنګ والے واړو ځکه نو سوال وته تا زما ته د خځې کنزل والے وکړل هیڅ په خدای قسم کې خځو خدمتونه کړې دي خځو کار کړی دی خځو دړې کړی دي خځو تنورونه اچولي دي خځو صوبالې ډبولې دي چې غوبل به دې دې خځو ویشلې پخولې او دا به وړې او چې لو به و دا به دې خځو به دا څیزونه به کول جنت ته به دي دغه ښځه ټولې غوجلې او دا ارس څاروي به خلکو ساتل دا د ښځو کړي دي سړي به راله صاحب وږي بیا وټاکول اوس ماشین راوله بس وږي ور واچوه اخواته توقي و دې خوا دا بس ټول ورځ به سړي راولل غټې کوته کې بار چا کاره پرتې وږي به ټاکول چې و به ټاکول سړي به لاړل بیا ورته دقه ښځې ناستې وې او جوار او دانې به پاکول او چجونه به اوس راشه دې زمانې ښځو ته اوس اوس وله نری جامې راوړه چې ښه نری جامې وي او په یو جوړه مې کارم نه کېږي صاحبه چې ته هغه د ترور له لور د ماما د نوسۍ د کړوسۍ لور چې ته لرې به وادي ما له به شپږ جوړې راوړو اووه جوړې به راوړو یا ښځې په شپږ اووه څه کوې نه که نه دا یو پکې د واده دروازې ده دا یو د ولیمې ده دا یو پکې د نکریزو د شپې ده دا یو د میلمنو ده دا یو پکې د خپې ارتې ده دا یو پکې د خپې تنګې ده
تقو دے ملک وی چا خراڑو روان کا کتنگا دا لکا کارخان روان کا وی بدنام کارخان دی ہے اگا لو بد دا خبر دی پورے کوم کہ زنانو توائے کہ خدای تو گورے پکور کے دا یا جون تیر کے دا خواندانو خدمتو کے قدرو کے عزتو کے